حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے روایت ته دا فرمایي چې معنی کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان نه ما سوا بل میاش مکمل روزي نیولې وي او معنی کتل نبی علیه السلام چې هغه د شعبان نه زیات روزي په بل میاش کې نیولې ان شعبان میاش کې نبی علیه السلام زیات روزي نیولې دې حدیث روایت بخاری شریف مسلم شریف کړی دی محترم مسلمانانو د حدیث یو حصہ مې بیان کړه دا خبره مخکې حدیث کې بیان کړی و چې دا خبره به ان شاء الله بیانو چې نبی له سلام پر شعبان کې ډېر روزي ولې نیولې نو دې حدیث کې یو داس دغه چې شعبان میاشت کې نبی له سلام روزي زیات نیولې دي راځي یو وجه دا بیان کو چې علما لیکلي دي حدیث لاندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با دې میاشت کې روزي زیات ولې نیولې ډېر حکمتونه بیان کړي دي نو یو حکمت به کې دا بیان کړی دی چې نبی علیه السلام په روایت کې فرمایي چې په دې مهینه کې دې میاشت کې الله جل شانه ته د بندگانو هغه اعمال پیش کیږي نو زه دا خوښه ګڼم چې زما اعمال داسې الله په داسې وخت کې الله ته پیش شي وړاندې شي چې زه په دې کې روژه یم نو محترم مسلمانانو ورونو یو وجه دا بیان شو چې نبی علیه السلام په دې شعبان میاشت کې روژې زیاتې ولې نیولې نو وجه دا بیان شو چې نبی علیه السلام فرمایي چې په دې میاشت کې الله جل شانه ته د بندگانو اعمال پیش کیږي نو زه غواړم چې زما اعمال په داسې وخت کې پیش شي چې زه روژه یم راځي چې موږ هم تاسو ملا وتړو په دې میاشت کې نفلي روژې زیاتې ونیسو ځکه چې په دې میاشت کې د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي چې په داسې وخت کې زموږ ستاسو اعمال وړاندې شي الله ته چې موږ تاسو روژه یو لہذا په دې میاشت کې دا اوس کوم اسلامي میاشت روان ده په دې کې روژې زیاتې ونیسئ محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي